سلامونه په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وي. نوی خبر د امریکا په اړه دی چې د 12 نومبر په یو اس نیوز کې اعلان شوه. دوی داسې ویلي دي چې په هغې خبر کې د مهاجرتي سیستم په اړه دوی غږېدلي دي تر څو وکولی شي چې د مهاجرتي سیستم ته دوی چټکتیا ورکړي او کوم افغانان چې یوازې افغانان لپاره نه بلکې ایرانیان، تاجکستان والا، روسیې خلک او داسې نوره په اسیا کې چې دي دا هم وکولی شي چې مطلب ویزې واخلي او امریکا ته لاړ شي. نو دوی اول خبره دغه ده چې دوی خپل هغه نیرو کاري نیرو خپل نیرو ډېروي. په 2021 کال کې 1000 تنه کاري نیرو یې درلود تر څو چې کیسونه دوی وڅېړي او د خلکو مشکلات حل کړي. نو دوی هغه نیرو 2 چنده کړی، کیدای شي 2000 شي 2000 نه هم ډېر شي. نو دغه دا مخصوصا دغه استخدام د کاخ سفید لخوا اجرا شوی دی او انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې به دوی عملي کړي او د خلکو هغه کیسونه چې دي هغه به ډېر په چټکۍ سره مخته لاړ شي او کارونه به یې وشي. بل دوی یو مشاور هم مخصوص د مهاجرینو لپاره یو مشاور هم سپینې ماڼۍ ته دوی معرفي کړي دي تر څو هغه مشاور یو برنامه په اساس اوس هم برنامه لري خو برنامه یې چټکتیا نه لري او د یو مخصوصي برنامې په اساس هغه یې معرفي کړی تر څو دغه د مهاجرینو ظرفیت په امریکا کې ډېر کړي. مطلب دغه ده چې مهاجرین ډېر دوی هغه کې مطلب قبول کړي. مهاجرین د کوم هیواد چې وي د افغانستان دی که د نورو هیوادونو وي مقصد دوی ډېروي مهاجرین په امریکا کې. او دویم د درخواستونو څېړنې به ډېر په چټکتیا سره دوی سر ته ورسوي. او بل هم هغه کیسونه چې مثلا خلک اچولي P1 P2 یا ECIV یا پرول هغه به ټول بررسي کېږي. ډېر لنډ وخت کې به ټولو ته ځواب ورشي، میلیونه به ورشي او د خلکو کارونه ډېر مخته ځي. نو د امریکې سفارت په تاجکستان کې فعالیت کوي د نورسته هغه ځکه چې د ایران کې او په افغانستان کې دوی سفارت نه لري او په روسیه کې هم دوی خپل سفارت کارونه محدود کړي دي. نو په دې اساس تاجکستان په دوشنبه کې دوی خپل ځان ته خپل سفارت هلته خلاص کړی تر څو د خلکو مشکلات حل شي. ځینې خلک مثلا کاري ویزا اخلي، تحصیلي ویزا اخلي، خپل دوستانو ته ورځي ویزټ لپاره، سیاحتي ویزا د مکمل هلته اجرا کیږي. نو ځینې محصلین دي چې تحصیلي ویزې اخیستې دي د امریکا دوی تر اوسه پورې بند پاتې دي. نو دوی هم کولی شي چې تاجکستان ته لاړ شي او خپل هغه کوم ډاکومنټس چې دی هغه هلته هغه مشکلات هلته حل کړي تر څو دوی کار وشي او امریکې ته انتقال کړي. نو دغه تاسې څنګه کولی شو چې مثلا هلته اپاینټمنټ واخلئ که چیرې مو کار مخته لاړ شوی وي لکه ECIV او P1 او P2 دغه. نو تاسې څنګه کولی شئ چې هلته هغه اپاینټمنټ واخلئ. تاسې د یو فورم له طریقه تاسې اپاینټمنټ اخیستلی شئ، یعنې آنلاین اپاینټمنټ کوئ. سر مو خلاص شو او د اضطراري حالت کله مو چې اضطراري حالت درلود چې غواړئ په چټکتیا سره تاسو کار وشي نو هلته یو ایمیل لیکلی دی دوشنبه consular@state.gov. دغه زه د دې ویډیو ډسکرپشن کې اچوم. تاسو کولی شئ چې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دغه ایمیل وګورئ. نو خواهش دغه ده چې ګورئ افغانانو موږ هر څه زر غواړو که نه حوصله نه لرو. تاسو نه مې خواهش دغه دی چې کوم ایمیل چې زه تاسو مثلا اچوم معلومات درکوم او یا هم یې کوم شمیره دی نو خواهشاً زنګ ډېر ما ورته وهئ. ایمیل ته ډېر ایمیل مه کوئ تر څو مو قانوني کار نه وي، اسناد نه وي تاسو سره. یعنې تاسو 100% په ځان مطمئن یئ چې تاسو په دې اسنادو سره او یا هم داسې ډاکومنټ لرئ چې تاسو تللی شئ امریکې ته. تاسو هغې نه وروسته ایمیل ورته وکئ. سر مو خلاص شو. بدون د دې نه چې نشئ تللی چټي وټي سلام او زه غواړم امریکا ته ځم او زه دلته په تنګ شوی یم دا خبرې دوی نه ګوري.
دا خبرې نه ګوري خو د نورو غریبانو چې د رښتیا سره دوی کیسونه مثلا کیس لري دوی کیس پرمختګ کړی د یغو کار هم تاسو دغه چټي ناق ایمیلو سره سس کیږي دوی بیا نشي کولی دومره ایمیلونه دوی وڅېړي نو خواهش دغه دی تر څو مو چې کار نه وي ایمیل ما ورته کوئ زنګ ما ورته وهئ ډېر ضرور حالت کې تاسو کولی شئ چې ایمیل ورته وکئ هماغه مسله د ویزټ لپاره که تاسو چیرې امریکې ته غواړئ دوی ویزه اوس تاسو درکوي خو په دې شکل چې تاسو بزنس ولرئ تاسو اکاونټ ولرئ تاسو کاروبار ولرئ چې په تاسو دوی اعتبار وکړي دغه مکمل دغه ویزټ تاسو درکوي او بله ښه خبره ودرېږه د دې یو څو نور ویل لرم د دې نه وروسته زه یو ښه خبره هم تاسو ته وایم په همدې ویډیو کې نو تاسو که چیرې غواړئ ملاقات وکئ DS 160 فورم دی هغه لینک ما په تلګرام کې اچولی دی په تلګرام کې مې لینک اچولی تاسو یې تلګرام له طریقه کولی شئ چې هغه لینک لاسته راوړئ زه یې په ډسکرپشن کې نه اچوم ایمیل هم په تلګرام کې اچوم او لینک هم په تلګرام کې اچوم هغه د معلوماتو لینک او ایمیل چې هغه د تاجکستان د سفارت هغه د امریکې سفارت دفتر ایمیل په تاجکستان کې چې دی هغه هم زه په تلګرام کې اچوم نو او بل دا ممکن دی د ایسایوي P1 او P2 پروسه مکمل په تاجکستان کې د نه وروسته اجرا شي دا خبرې نه ده نشر کړې خو دوی ویلي دي چې مثلا ممکن دی چې دغه کار وشي په تاجکستان کې او بله دوی کوشش کوي چې زمینی لیارو څخه تاجکستان ته خلک انتقال کړي که چیرې هوایي مشکلات وي دوی پاسپورټونه نه لري او د ویزو مشکل دی چې د تاجکستان ویزې واخلي نو هغې لپاره هغه دی دغه کیدای شي زمینی لیاره جوړه کړي دوی ته تر څو هغه افغانان چې واجد د شرایط دي هغوی هلته هغه شي مطلب هلته لاړ شي او هغه خلک چې سازمان له طریقه کیسونه اچولی دي د امریکې ته هغه هم کولی شي چې د تاجکستان له طریقه امریکې ته انتقال شي او امریکا کوشش کوي چې دغه نور هیوادونه هم په دې وهڅوي تر څو دوی ته افغانانو ته ویزې ورکړي لکه دغه جنوبي امریکا چې ورته وایي که نه تر څو خلک زمیني د لیارې څخه لاړ شي امریکې ته او کاناډا دغه هیوادونو ته ځان ورسوي ممکن دی داسې 100% دقیق نه دی ولې ممکن دی چې دغه کار په مخکیني خبرونو کې هم ویلي وو چې ممکن دی دغه کار وشي نو هیلهمند یم چې د دې فرصت څخه ښه ګټه واخلئ او خپل هدف ته ځان ورسوئ نو بیا هم د لا ډېرو معلوماتو لپاره چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کومنټ یې کړئ همدغه ویډیو شیر کړئ نورو ملګرو ته ورولېږئ نورو افغانانو ته چې تاسو مثلا پوهېږئ چې دغه کیس لري او دغه کولی شي چې امریکا ته لاړ شي چې دوی هم د دې موضوع نه خبر شي او خپل ځان ته تلاش وکړي د نوي خبرونه چې راځي زه به حتما یوټیوب کې به شیر کوم په ټیک ټاک کې دومره ډېر زه نشم غږېدلی چې ټول زه ټیک ټاک ته واچوم او ټیک ټاک یې منیم نه نو هیله ده چې په یوټیوب کې مې سپورټ کوئ تر څو زه تاسو ته داسې تازه نوي خوندور خبرونه واچوم او زه هم کوشش وکړم نو خدای په امان ښه ورځ ولرئ د لا بریاو په هیله او د لا د خوشحالیو خبرونو په هیله بای